د قرآن کریم د ترجمې یوصل او اول درس او د آل عمران د سورت یوصل او یوشتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ښه پوهېدو دپاره د یو څه معلومات ذکر کول ضرور دي، چون د بدر په غزا کې د مشرکانو سرداران مړه شوي وو، نو د هغوی د انتقام د اخیستلو دپاره د مکې د مشرکانو 3000 لښکر د مدینې منورې خواته را روان شو. محمد صلی الله علیه وسلم د 1000 کسانو سره د مدینې نه د باندې د احد خواته ور روان شو. 300 منافقان بیرته د لارې نه تیرا وګرځېدل، چې د دوی دې راګرځېدلو د ځینې مسلمانانو په زړه کې ویره او بېزړه‌توب پیدا کو، خصوصا بنو حارثه او بنو سلمه چې د مسلمانانو 2 ډلې وې. دوی اراده وکړه چې بیرته وګرځي، مګر الله تعالی دوی په خپل باطینی کومک سره کلک کړل. کله چې احد ته ورسېدل، نو نبی علیه السلام صحابه کرام رضی الله عنهم منظم کړل. هر چاته د جنگ دپاره ځایونه معلوم کړل. 50 غشي ویشتونکي یې د عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د احد د غر په هغه ځای کې مقرر کړ د کوم خوا نه چې د دښمن د حملې خطر و، او دا یې ورته وفرمایل چې تاسو به په هیڅ صورت کې دا ځای نه پرېږدئ، که مونږ فتح وکړو او که مونږ شکست وخورو، خو تاسو به دا ځای نه پرېږدئ. جنگ شروع شو. په اول کې مسلمانان کامیاب شول، مشرکانو شکست وخوړو او وتښتېدل. مسلمانان د غنیمت د مالونو په ټولولو لګیا شو. هلته چې د غره د سر نه هغه 50 غشو ویشتونکو ولیدل چې مسلمانانو فتح وکړه او د غنیمت مالونه راټولوي، نو هغوی بې صبري وکړه او د نبی علیه السلام د هدایت خلاف د غنیمت د مال د ټولولو دپاره د غره څخه راکوزېدل شروع کړل. عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ورته ډېر ویلي چې ځای مه پرېږدئ، دا د نبی علیه السلام هدایت دی چې په یو صورت کې به نه راکوزېږئ. خو هغوی په دې فکر چې ګینې جنگ خلاص شو، فتح وشوه، مشرکان وتښتېدل، نور نو څه پاتې نه دي، نو د امیر امر یې ونه منلو او 40 کسانو ځای پرېښودو او صرف 10 کسان د امیر یعنی عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره پاتې شول. د بلې خوا نه خالد بن ولید چې د دې وخت پورې مسلمان نه و، هغه حالات ساتل. کله چې ولیدل چې ډېر مسلمانان د غره نه کوز شول او لږ پاتې دي، نو سمدستي حمله وکړه. د غره په سر پاتې کمو مسلمانانو مقابله ونه کړای شوه
د غره د خوا نه مشرکان د خالد بن ولید په مشرۍ را واوښتل. تښتېدلي مشرکان هم بیرته را وګرځېدل. مسلمانان په منځ کې راګیر شول او بالاخره د امیر د امر د نه منلو او بې صبرۍ په سبب فتحه په شکست بدله شوه. نو الله تعالی فرمایي وَإِذْ او کله چې اے محمد صلی الله علیه وسلم غدوته ته ووتلې من اهلک د خپل کور نه تبوئو تیارول دی المؤمنین مؤمنانو ته مقاعد ځایونه د کېناستلو یعنی مورچې للقتال د جنگ د پاره والله او الله تعالی سمیع اوریدونکې علیم او پوه دی. او فرمای اذ هغه وخت یاد کا مؤمنانو ته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم همت چې اراده وکا قصد وکو طائفتانی دو ډلو یعنی بنو حارثه او د بنو سلمه دا دو ډلې وي منکم دستاسونه ان تفشلا چې بې زړه‌توب وښیي یعنی د لارې نه بیرته کورو ته وګرځي او جهاد پرېږدي. والله او الله تعالی ولیهما د هغوی مددګارو یعنی الله تعالی ورسره د دوی د ایمان او نیک عمل په سبب کومک وکړو زړونه یې کلک شو او بیرته جهاد ته روان شو. وعلى الله فلیتوکل نو باید چې خاص په الله تعالی باندې توکل وکړي ځان وسپاري المؤمنون مؤمنان. او فرمای ولقد او بشکا نصر کومک کړي کوم ستاسو سره الله تعالی ببدرین په بدر کې و په داسې حال کې چې انتم تاسو اذلتون لګوي یعنی کمزوري وي ځکه چې د بدر په غزا کې د مسلمانانو تعداد 314 کسانو یو اس او یا اوخان او اته یا لس توري ورسره وي مګر د مشرکانو تعداد 1000 کسانو او په جنگی ساز او سامان پورا مکمل مجهزو. فاتقوا الله نو تاسو د الله تعالی نه وویریږئ لعلکم د دې د پاره چې تشکرون شکر گزار شئ. او فرمای اذ تقولو یاد کړه اے محمد صلی الله علیه وسلم اذ تقولو کله چې تا وویل للمؤمنین مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا تاسو ته کافی نه ده ای یمدکم چې ستاسو سره مرسته وکړي ربکم ستاسو رب
بثلاثة پدری آلاف زرا بثلاثة آلاف دري زرا من الملائكة د ملائکو سره منزلین نازل شوی یعنی راکوزی شوی او فرمای بلا ولنا ان کچیرتا تصبرو تاسو صبر وکي وتتقو او د ګنا نه ځان وساتئ ويأتوکم او اغوی په تاسو راشي یعنی او که مشرکان په تاسو عمله وکي من فورهم هذا فورا یو ناڅاپه یمددکم ستاسو کومک به وکي ربکم رب ستاسو بخمسة آلاف په 5,000 من الملائکتی د ملائکو باندې مسومین نخښه شوي چې خاص نخې به لري او فرمای وما جعله او نه دی ورکړی دغه د ملائکو په واسطه د مرستې خبر الله تعالی الا مگر بشرا زیری درکړی دی بشرا زیری یې درکړی دی لکم تاسو ته د فتح ولتطمئن او د دې دپاره چې مطمئن شي قلوبکم ستاسو زړونه به په دې خبر باندې او په حقیقت کې من نصر مرسته نشتا یعنی ملائکه او ټول مخلوقات هیڅ کومک او مرسته نشي کولی الا مگر کومک او مرسته صرف من عند الله د الله تعالی د طرف نه ده العزیز چې غالب دی قوي دی الحکیم او حکیم دی لیقطع الله تعالی کومک درکړ لیقطع د دې دپاره چې هغه جل جلاله قطع کړي هلاک کړي طرفا یو طرف یو برخه من الذین د هغو خلکو کفرو چې هغوی کافران دي او یکبتهم یا یې ذلیل کی په شکست سره فینقلبو نو هغوی به وګرځي لاړ به شي بیرته خپلو ځایونو ته خپلو کورونو ته خائبین محروم او ناامیده وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین